سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د یادو مراسمو پر مهال رسنیو ته وویل هیات روغتیايي مرکز تر دې وړاندې په ابتدایي ډول د دور بابا ولسوالۍ خلکو ته خدمتونه وړاندې کول، خو د نوموړي په لارښوونه او د عامې روغتیايي ادارې په هلو ځلو هیات روغتیايي مرکز 10 بسترونو ته ارتقا وکړه او له نن ورځې څخه به 4 ساعته خدمتونه وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه هیات روغتیايي مرکز کې تر دا مهاله د یوې مېرمنې په ګډون 7 تنو روغتیايي کارکوونکو دنده ترسره کوله چې د تازه دم ارتقا سره به د کارکوونکو شمیر د 4 مېرمنو په ګډون 19 تنو ته لوړ شي. هغه د یاد روغتون څخه د لیدنې پر مهال د نورو روغتیاپالو ترڅنګ د یوازینۍ ښځینه روغتیايي کارکوونکي له دندې څخه ستاینه او مننه وکړه. د ملکي او نظامي چارواکو د لوی پلاوي په مشرۍ دلته د دور بابا ولسوالۍ ته موږ سفر لره. د دې سفر په ترڅ کې یو زیری چې د دور بابا شریفو او پتمنو ولسونو ته ورکوم هغه دا دی چې سر لننه به کلینیک چې دلته د سی ایچ سی د کلینیک په تشکیل و هغه به بي سي کلینیک به سی ایچ سی ته ارتقا کوي. پخوا 9 نفره پرسونل به 19 کسان کېږي او همدارنګه ښځینه ډاکټرانې به 3-4 کسه به انشاءالله دلته په خدمت ګمارل کېږي او له دې نه علاوه به 10 بستره دلته ایجادېږي او 4 ساعته به فعالیت کوي. نو دا د دور بابا پتمنو خلکو دپاره یو ښه زیری دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل یاد روغتیايي مرکز ته به د روانې میاشتې په ترڅ کې د 3 مېرمنو په ګډون 10 نور روغتیايي کارکوونکي وګماري او همداراز به د پخوا په پرتله ورته تجهیزات او وسایل هم زیات کړي. هغه زیاته کړه په یاد روغتیايي مرکز کې د روانې میاشتې په اوږدو کې 10 ولادتونه شوي او د نوو کسانو په ګمارنې سره به په دې برخه کې نور هم سهولتونه زیات شي.